السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې مونږ خبره کوو مونږ سره بل یو ټول دی چې ته ویل کېږي کریټ ډور پریم. دلته مونږ صرف د ډور پریم جوړو. دا مونږ څنګه جوړو دې لپاره به تاسو چې کوم آبجیکټ دی هغې کې به دروازې غځې جوړ کړئ او دا مثال کې توګه پر مونږ یو کمره ده په دې کې مونږ دا دروازه جوړو د دې دا فریم جوړو. نو تاسو به دلته دا آبجیکټ چې کوم دی دا به رایټ کلیک وکړئ په دې باندې او دا به میک ګروپ کړئ دا الریډي ګروپ دی او بیا به تاسو څه کوئ راځئ ریکټینګل به ډرا کړئ په دې ریفرنس باندې او دا ریکټنګل تاسو ډرا کو دلته تاسو به لاړ شئ ډور ته د دې چې کوم سیټینګ دی بالکل د وینډو هغه سیټینګ دی بدل سره ډور خبره ده دلته وایي چې ډیپ د سونه وي نو موږ سره ډور ډیپ سونه دی مطلب د دیوال موږ سره سونه دی هغه نه به موږ د دې پریم هم کیرو نه انچ یې موږ سره بیا دا بیول خبرې دي نو دا په بیول او په دې ایکسټروډ وغیرہ کې کار کوي دلته موږ د دې وینډو به موږ والو چې دا موږ سره سوري د دې دا فریم ویډ به موږ والو دا موږ سره وي 2 انچه او بیا به تاسو بیک پکار دی میډل پکار دی فرنٹ پکار دی نو زه به وایم چې زموږ بیک کې پکار دی نو وګوره تاسو سره دا بالکل هغه شانتي یو ډور جوړ شو بیا تاسو له یو میټیریل ورکولی شئ صحیح ده نو دا ورته وګوره بیک کنټرول زیډ کومه او زه راځم په دې کې بل اپشن چوز کوم زه ورته وایم بیول ایجز کې راله وکړه تاسو به له دا 2 پوینټونه ورکړئ چې څونه تاسو بیول پکار دی زه به ورته یو انچ ورکړمه او زه به راشم په دې به کلیک کړم نو وګوره دلته به تاسو سره بیول ایجز راشي دا ایجز چې کوم دي دا به بیول شي دلته د دې خبره کوي صرف دغه پکې را کنټرول زیډ کومه او بل مونږ سره دلته مونږ سره بل د ایکسټروډ ایجز خبره ده نو ما خبرې کومې چې مونږ په بل کلاس کې کړې وې ځکه مې ورته تیز وکړل چې تاسو الریډي دا زده کړي دي صرف دلته پکې راډور کنسپټ رالو بس کلیک بکئ او ګوره دلته پکې سټیپ غونته رالو نو دا پکې دا طرف پکې ایکسټروډ شوی دی صحیح ده دا یو وړوکی غونته کلاس ان شاء الله بل کلاس کې به تاسو حاضر شو بل کلاس پر اجازه راکړئ الله حافظ